زموږ د خلکو په سیاست کې فرق دا دی چې موږ نه په ګډ موټر کې راغلي نه د موږ ته کلاشینکوفونه شته نه د موږ ته لښکر شته او نه موږ دا قولونه کوو چې فلانی کار کوو فلانی لیکن یو کار در سره کوو دا د رښتیاو دغه د دې په خوند به تاسو پوه سوي یاست چې ستاسو ژوند ته ستاسو ژبې ته ستاسو روح ته ازادي ورکوو موږ دا وایو چې پښتون قام د پښتون قام شمله دې لوړه وي زه راځم ته دا پنډه وختي پورته کړې و دې راته ویلې چې زه ستا سر ټیټ نه غواړم چې ته په دا دروازه ټیټ راننوځې موږ پي ټي ایم د پښتون قام سردار کوم غواړو لکه امیر مختار چې د خپل قام دپاره پښتون د پښتون قام را سره درېږي هم پي ټي ایم دلته دپاره جنګېږي که نه درېږي هم د مرکزي کور کمیټې ممبران مري ګولۍ به پر چلېږي دویم به صوبایي کمیټې مري ګولۍ به پر چلېږي درېیم به ضلعي کمیټې مري ګولۍ به پر چلېږي څلورم به دا په عوام باندې چلېږي بس نو چې کارتونه ته مخته شه زه شاته ځم چې سبا زه وزیر کېږم بیا به زما وزارت څوک کوي زه به بلوڅ قام ته آفرین وایم کې ملا دی کې بي ان پي ده کې نیشنل پارټۍ ده کې بله پارټۍ ده کې پیر ده کې فقیر دی د مارنګ ملګری چې د مارنګ جلسه ته ځان تا د نن اورېدلی دی چې نیشنل پارټۍ یا سردار اختر جان د مارنګ دغه کړی د مخالفت مخالفت یې نه کوي وایي دا ټیک وایي بیان ورکړي اختر جان ته استعفا پر ورکړی چې مارنګ سره بد کېږي مارنګ اسلام آباد ته لاړ اوبه یې پر فزیکل اناکچارج ورته وکړي خوب به بدلېږي او په پي ټي ایم پسې په پي ټي ایم پسې خلک پیسې راپورته کړي دي پي ټي ایم داسې دی او داسې دی باید کې قیامت کې داسې کولی مخالفت یې ولیکئ و دا سیال قوم ته خو وګوره دا سیال قوم د یوې نجلۍ مخالفت نه دی آیا تا ته دا لوکل سرټیفیکټ بغیر به یې پیسو درکوي آیا تا ته دا شناختي کارت بغیر به یې پیسو درکوي آیا ته په هسپتال کې بغیر د پیسو علاج کولی شې تا ته په دې ملک کې ښه ایجوکیشن څه تعلیم درکړی دی او که تا ته دا هېڅ شی نه درکوي بیا هم ته د پاکستان ترانې وایې بیا ستاسو خوښه څنګېدلی دا د ولي خان کوکیخېل زوی دی خالي په دې ګناه نیولی دی چې تا و پښتون قامي جرګې سره ملګري وکړه تا مځکه ورکړه تا مېلمستا ورکړه تا یې ملګري وکړه یو که شهادت شروع شوی دی چې د چا د کلاشینکوف وي دی په پسې دی وروره سرکیو سره پیژه نه یم دی چې د من کلاشینکوف وطنونه غرق کړو کلاشینکوف لوی افغانستان غرق کړي کلاشینکوف دا زموږ د وطن په بدۍ اخته کړی دی په کوم کام کې بدي نشته و دې کلاشینکوف بیا پر دې کلاشینکوف به وطن کړ چې د چا د کلاشینکوف دی به مخکې لاړه کړی وي دلته به ډېرو خلکو جلسې کړي ډېر غټ خلک به د راغلي ډېر په ډېرو غټو ګاډیانو کې به د راغلي په چا به 10 کلاشینکوفه پسې وو په چا به څو پسې وو او زما په خیال چې موږ ولاړ شو بیا ته په دغه کمره کې سره وګایېږئ چې چا به دا درته ویل چې فلانی روډ در جوړوم چا به ویل دا بند به داسې خاوره به وکاږم داسې اوبه به ول راسي چا به دا درته ویلي چې فلانی شی در کوم فلانی شی در کوم نه لیکن د پي ټي ایم ملګرو ته ته کرامت غرسنۍ ګایېدلی که هغه درته وګایېدی او که تاولا درته وګایېدی د قام د ولس د سباوون باندې درته وګایېدلی او د چا غیبت هم نه درته وکړي دا در ګودو غټه خبره ده نه د یو پارټۍ غیبت درته کړی دی نه د یو مشر غیبت درته کړی دی نه دا درته ویلي دي چې ترانسفارمر در کوم نالۍ در کوم روډ در کوم چیش در کوم نه دا زموږ په وسه پرده نه موږ خلکو ته ورکوو عزیزانو د پي ټي ایم لار دا ما چې وویل چې صدام او تی دا ملګري د پي ټي ایم لار واقعي د اغزیو ډکه لار ده په لڅو پښو په اغزۍ بار به دې اخیستی په اغزۍ کې به روان یې لیکن بیا به هم په زړه کې خوشحاله یې زړه به دې دا سکون درکوي چې زه پر اغزیو نه یم روان زه پر پنبه روان یم په دې باندې چې ته به په زړه کې مطمئنه یې ستا ضمیر به صفا وي تا ته به څوک دا نشي ویلی چې فلانی کار د دوی وکوي تا ته به څوک دا نشي ویلی چې په فلانۍ ټیکه کې دې پیسې غلا کړې تا ته څوک دا نشي ویلی چې فلانی روډ دې دوی جوړ کړي ستا زړه به خوشحاله وي ستا زړه به مطمئنه وي
د قامونو د ولسونو د جوړېدنګو دپاره به یو څه کسان خپل ځان ته و مرګ ته بور کوي او د اغزیو ډکه لار به ټاکي که ته قام جوړوې که ته ولس جوړوې او که ته پیسې ګټې که ستا خېټه مخ ته وي که ته قام خطا باسې چې روډ در کوم نالۍ در کوم څه شي در کوم بیا ازادي نه اخیستل کېږي او یو خبره صفا ده عزیزانو دا به سره کوو ازادي ډېر غټ نعمت دی زموږ خلکو د ازادۍ خوند لیدلی نه دی زموږ ذهنونه پښتون افغان قام موږ غلام پاته سوي نو موږ د ازادۍ په خوند کې څه پوه نه یو موږ خالي پردي یو چې پلانی څنګه وزیر جوړېږي پلانی څنګه ایم پی ای جوړېږي پلانی څنګه کونسلر جوړېږي لیکن د ازادۍ بیا یو جلا لارې چې کوم قومو و ځان ته ازادي اخیستې ده کوم قومو د ازادۍ په ترانو باندې پوه سوي دي هغه قومو د زرونو کالو ګټه کړې ده او چې کوم قومو د روډ د نالۍ د ټانکۍ دا کار کړی دی هغه ګرد عمر غلام پاته سوی دی د هغه نسلونه غلام پاته سوي دي اوس دا ستۍ خوښه ده چې ته خپل ځان خپل اولاد خپل نسل افغان پښتون قام غلام پاته کوئ او که د ازادۍ خواته ځئ دا زه منمه چې دا لار به ډېره سخته وي دا زه منمه چې په دې لارې باندې اغزي سته کډي سته دا ګردې خبرې سته هایه ته د خپل قام د سباهون دپاره کومه لار ټاکئ واویا کاله چې پاکستان جوړ سوی دی د پاکستان خوند ته یې ویل دی د دې د آیین چې کوم آیین دوی جوړ کړی و آیا دا آیین باندې دوی د تی سره ځي زه د تی سره یو سوال کوم چې د پاکستان کوم آیین دی پر د هغه آیین د تی سره دا فوجي اسټبلیشمنټ ځي دا اسټبلیشمنټ د تی سره ځي نه د سره ځي آیا چې دا کم د پاکستان حکمرانان دي و تی ته خپل حق درکوي ته یو پنجابی په دا پاکستان کې یکول او برابر ژوند تېرولی سي یا تی تېر کړی دی پر دې باندې تی سوچ وکړئ آیا د دنیا په نړۍ باندې که تی نظر واچوئ په دنیا کې چې کوم خلک په کوم ملک کې اوسي آیا د هغو ژوند اکول نه وي برابر نه وي آیا نن د تاسو د غلام رقم دغه نه کېږي در دا پښې نه پورې چې ځې تا یې پښې څو چله دروي آیا تا ته دا لوکل سرټیفیکټ بغیر به یې پیسو درکوي آیا تا ته دا شناختي کارت بغیر به یې پیسو درکوي آیا ته په هسپتال کې بغیر به پیسو علاج کولی سې تا ته په دې ملک کې ښه ایجوکیشن څه تعلیم درکړی دی او که تا ته دا هېڅ شی نه درکوي بیا هم ته د پاکستان ترانې وایه بیا ستۍ خوښه ده یو طرف ته هغه لار ده یو طرف ته دا لار ده ما درته وویل چې زموږ ملګرو زموږ د خلکو په سیاست کې فرق دا دی زموږ د خلکو په سیاست کې فرق دا دی چې موږ نه په غټ موټر کې راغلي یو نه د موږ ته کلاشینکوفونه شته نه د موږ ته لښکر شته او نه موږ دا قولونه کوو چې پلانی کار کوو پلانی کوو لیکن یو کار د سره کوو دا د رښتیاو دغه ده د دې په خوند به تاسو پوه سوي هم یاست چې ستاسو ژوند ته ستاسو ژبې ته ستاسو روح ته ازادي ورکوو موږ دا وایو چې پښتون قام د پښتون قام شمله دې لوړه وي د پښتون قام شمله دې لوړه وي چې دی هر ځای ګرځي چې خلک دته
په عزت په غیرت په دغه باندې د مخ هم پېژندلی چې نن یې وپېژني. د امیر مختار د لیبیا د ازادۍ یو یورو پاته شوی د امیر مختار. نو امیر مختار وایي چې زه به کور ته راتلم، پر دا خبره غوږ ونیسئ ځوانانو، وایي چې زه به کور ته راتلم، هغه زما ښځې به مخ ته رامنډه کله پخوا خو دا دروازې او دا نه ویل پرده بیا پورته کله، نو زه به نن وتلم. وایي بله زما پوښتنه جین وکړه، ما ښځې چې زه راځم ته دا پرده وختي پورته کړې، دې راته ویلې چې زه ستا سر ټیټ نه غواړم چې ته په دا دروازه ټیټ راننوځې. موږ پی ټي ایم د پښتون قام سرداره کم غواړو لکه امیر مختار چې د خپل قام دپاره غوښتل کیسه یې پورته. زموږ په خلکو کې دا فرق دی. موږ وطن ته دا لار درښیو. او دا هم درته وایم یو ویډیو پرته ده ته یې وګورئ. د چمنه څه زموږ ځوانان را روان سولو په لڅو پښو باندې، نو چې کشلاخ ته راورسېدلو دا ګرده خلک دا دې ناست دي دا ګرده ملګري، نو موږ ته بیخي ډېر فورسز ودرېدلو پر کشلاخ را بازار. ته یې هم پر سوشل میډیا لیدلي چې مخ ته نسئ تللی. نو موږ دا سینیره ملګرو هلته سلا سره وکړله چې موږ ځو. نو دا ملګرو ما ته وویل چې ته دا ګاډۍ دا بانټ باندې وخېځه، اعلان وکړه. چې اعلان وکړه چې اول به د پی ټي ایم هغه ملګري چې د کور کمیټۍ ملګري دا به مخ ته ځي، دویم به صوبایي کسان په پسې، دریم به ضلع په پسې، بعد کې به کارکونې. اول به د مرکزي کور کمیټۍ ممبران مري ګولۍ به پر چلیږي، دویم به صوبایي کمیټۍ مري ګولۍ به پر چلیږي، دریم به ضلع کمیټۍ مري ګولۍ به پر چلیږي، څلورم به بیا په عوام باندې چلیږي. ویډیو وګورئ، که دا زما خبره دروغ خو بیا راته ولیکئ یا په کمنټس کې یا ټلیفون را وکړئ ستا خبر دروغ. اول زه و دا هغه او دا نور باچا او دا مخ ته سولو، دا ملک عنایت دا را سره ولو دا مخ ته کولو، دویم بیا صوبه ودروله، دریم ضلع ودروله. دا به ته به ګوایان یاست. موږ هغه خلک موږ هغه خلک نه یو چې کارکون موږ په وزنو چې کارکونه ته مخ ته څه زه وشاته ځم چې سبا زه وزیر کېږم بیا به زما وزارت څوک اخلي. وروره د وزارت خوبونه نه په در وینو، لیکن ته یم یو کار را سره وکړئ، ته یم یو قرآن یو قسم را سره وکړئ چې د دې خاورې د دې وطن د زموږ خپل د سباوون دپاره، خپل د ځوانانو دپاره، خپل د منډو دپاره، خپل د خوندو دپاره به موږ ازادیا خو پر دې نو قرآن را سره وکړئ، قسم را سره وکړئ چې غلامان به نه پاتېږي. پر یوه شنه ټانکۍ مو نو مه خرڅوئ چې یو څوک یوه شنه ټانکۍ درله راوړي بیا مو خرڅ کړئ چې یا پی ټي ایم څه کوم. په دا ځای کې نو دوی لږ سوچ وکړئ. عزیزانو پی ټي ایم خو هغه تنظیم دی